سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ اوومه چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 28 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اسلامي امارت په 113 برخو کې بشپړې او په 100 برخو کې نیمه پر ځان بسیاینې ته رسیدلی. د کډوالو نړیوال سازمان یوازې په یوه اونۍ کې 8308 ناقانونه افغان کډوال چې ډیری یې کورنۍ دي له ایران هیواد ته راستنې شوي. غزه کې د بریدونو دوام، بل لور ټرمپ بیا راتلونکې اونۍ کې د احتمالي اوربند اعلان کړی. او په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي. د خبرونو تفصیل. اسلامي امارت په 113 برخو کې بشپړې او په 100 برخو کې نیمه پر ځان بسیاینې ته رسیدلی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د هیواد په کچه شاوخوا 2000 صنعتي فابریکې فعالیت کوي چې پر مټ یې افغانستان اوس مهال 113 برخو کې بشپړې او په 100 برخو کې نیمه پر ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې یادې فابریکې 1500 ډوله توکي د هغې له ډلې اوړه، غوړي، مالګه، درمل، اوسپنه، سیمنټ، پولاد، کیمیاوي او محصولاتي توکي تولیدوي. خو کارپوهان وایي چې خودکفایي هغه وخت شونې ده چې سلګونه زره افغانان د بیکارۍ او د بېوزلۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته سفر ونه کړي او په کور دننه خلک د ژوند لومړنۍ اړتیاوې ولري. یوازې په یوه اونۍ کې نږدې 90 زره افغان کډوال چې ډیری یې کورنۍ دي له ایرانه هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي اوس مهال هره ورځ نږدې 6000 څخه تر 9000 پورې کډوال هیواد ته ستانه کیږي چې دا د عادي شمیر په پرتله 2 چنده زیات دی. یوازې په وروستیو څو ورځو کې دا شمیر 10000 کسانو ته رسیدلی. د 2025 کال د پیل راهیسې IOM له ایرانه د 5,295 ناقانونه افغان کډوال ثبت کړي چې تر 1% زیات یې له اسلام قلعه بندر څخه په زوره شړل شوي دي. راپور زیاته کړي چې 53% ځانونه غیر خوندي احساسوي یا پرې د وتلو فشار دی، 42% شړل شوي او 14% اقتصادي ستونزې لري. یاد سازمان زیاتوي چې د یادو کډوالو د عاجله اړتیاو پوره کولو لپاره سمدستي 15.9 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. بل لور ته د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال او ورسره مل پلاوی نن د یادو کډوالو د وضعیت د ارزونې په موخه هرات ولایت ته لاړ. ویل کیږي چې نوموړی به راستنه شویو افغان کډوالو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې او ستونزو ته د رسیدنې په موخه به عاجل ګامونه پورته کړي. ایران د نشه یي توکو په تور 3 افغان وګړي په درځړولي. د ایران بشري حقوقو سازمان هنګهاو خبر ورکړی چې ایران 3 افغان وګړي چې نشه یي توکو اړوندو جرمونو له امله د اعدام په سزا محکوم شوي وو د مشهد په مرکزي زندان کې په درځړول شوي دي. یاد سازمان زیاته کړې چې تر دې دمه د یادو افغان اتباعو د اعدام خبر د ایران په حکومتي رسنیو په ځانګړي ډول د قضایه قوې اړوند رسنیو کې نه دی خپور شوی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي د روان کال په غوی میاشت کې 102.7 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ارقامو له مخې په یاده میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 102.7 میلیون ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1 میلیارد او 244 میلیون ډالر ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد کال په وری میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 15.7 میلیون ډالر و چې د روان کال غوی میاشت کې د صادراتو ارزښت د وری میاشتې په پرتله 19 میلیونه ډالر زیاتوالی ښیي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په وری میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 842.8 میلیون ډالر ته رسیده چې همدې کال په غوی میاشت کې 401.2 میلیون ډالرو په ارزښت زیاتوالی پکې راغلی. دغه اداره وایي چې د
د روان کال په غوایي میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو زیات واردات له ایران، پاکستان او چین هیوادونو څخه وو. اسلامي امارت په هلمند ولایت کې د 9 کلنې ماشومې د پلور په تور 2 کسان نیولي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف السلام خیبر وایي چې په هلمند ولایت کې یوه کم عمره 19 کلنه ماشومه چې د خپل پلار لخوا یو 45 کلن سړي ته د پیسو په بدل کې په نکاح ورکړل شوې وه. یاد سړی او د ماشومې پلار یې نیولي دي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه نیول شوي کسان یې د شرعي فیصلې لپاره محکمې ته سپارلي دي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. پر غزې د بریدونو دوام، د اوربند تمې او د جنگي جرمونو تورونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د غزې لپاره یو ممکن اوربند ښایي د راتلونکې اونۍ دننه عملي شي، خو د اسرایلي بریدونو دوام لا هم ملکي تلفات لوړ کړي دي. د غزې روغتیایي سرچینو راپور ورکړی چې له نن سهار راهیسې 47 عام بېګناه فلسطینیان وژل شوي، چې تېرې 4 ساعتونو کې د وژل شوي شمېر تر 81 کسانو رسیږي او تر 400 ډېر یې ټپیان دي. بلخوا د غزې د حکومت رسنیز دفتر هغه راپورونه چې وایي اسرایلي سرتیرو ته د لوږې له امله د مرستو پسې راغلي فلسطینیانو په قصدي ډول د ډزو امر ورکړل شوی د جنګي جرم روښانه بیلګه ګڼي. همداراز د خان یونس لویدیځ ته د المواسی سیمه کې پر هغو خیمو چې بې ځایه شوي کورنۍ پکې میشتې وي اسرایلي ځواکونو بریدونه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي. د ډان نیوز د راپور له مخې نن په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د ځانمرګي برید له امله 8 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. برید د یو موټر په وسیله شوی چې 4 ولسي وګړي هم پکې ژوبل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم په جنوبي وزیرستان کې 2 سرتیري او 11 جنګي اورپکي وژل شوي وو. د پاکستان د امنیتي څېړنو مرکز د معلوماتو له مخې یوازې مې میاشت کې 15 اتیا بریدونه ثبت شوي چې د اپریل میاشت کې بیا دا شمېر 81 و. واشنگټن کې د ایران پر وړاندې د جګړې پر ضد لاریون وځنډېد. نن په واشنگټن کې د ایران پر ضد د جګړې پر وړاندې ملي لاریون پلان شوی و، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوربند تر اعلان وروسته لاریون ځنډول شوی دی. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ پر ایران د هوایي بریدونو اعلان وکړ، یو ائتلاف چې پکې د جګړې ضد ایراني او فلسطیني سازمانونه شامل وو د لاریون لپاره راټول شوي وو. خو د اوربند له اعلان وروسته تنظیمونکو ویلي چې د لاریون پلان په موقتي ډول ځنډېدلی، خو وایي چمتو دي که جګړه بیا پیل شي پراخ لاریون به وکړي. ټرمپ وایي د ایران پر ضد بندیزونو د لرې کولو له پریکړې په شا شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای له څرګندونو وروسته د بندیزونو د لرې کولو هڅې درولې دي. ټرمپ ویلي چې په وروستیو ورځو کې یې هڅه کوله چې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي څو ایران ته د رغېدو ښه فرصت ورکړي، خو کله چې خامنه‌ای له امریکا او اسرائیل د جګړې ګټلو بریا اعلان کړه نو ټولې هڅې یې سمدستي ودرولې. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران 3 هستوي مرکزونه وران شول، پوځ یې له منځه لاړ، اقتصاد یې صفر شو او هره خوا یوازې مرګ دی. خو بیا هم ټرمپ ټینګار وکړ چې ایران باید بیرته د نړیوال نظم برخه شي، کنه حالت به لا خراب شي. روانډا او کانګو د سولې تړون لاسلیک کړ. په واشنگټن کې د روانډا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ترمنځ د سولې یو مهم تړون لاسلیک شو چې د جګړو د پای او د ثبات لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي. دغه تړون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په منځګړیتوب ترسره شو. د تړون له مخې روانډا باید د کانګو له ختیځې سیمې نه خپل پوځیان د 90 ورځو په موده کې وباسي. دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې ګډ امنیتي اقدامات به پیل کړي ترڅو د سرحدي شخړو مخه ونیسي. د تړون بله مهمه برخه اقتصادي همکاري ده. هدف دا دی چې د سولې له لارې د کانګو شتمنو معدني سرچینو ته نړیوال پانګوال جذب شي. ځینې راپورونه وایي چې امریکا هم د دې تړون له لارې غواړي په کانګو کې د مهمو معدنیاتو لاسرسی باوري کړي. دواړو هیوادونو د تړون مهم بللی، خو کارپوهان یې بریا د عملي کېدو او څارنې پورې تړلې بولي. او د پای خبر هم دا چې پاکستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 32 کسان وژل شوي. پاکستان کې شدیدو بارانونو تر اوسه 32 کسان وژلي دي چې د طبیعي پیښو د مخنیوي چارواکو په وینا یوازې د تیرو 14 ساعتونو په موده کې 19 تنه چې 8 پکې ماشومان دي د چتونو او دیوالونو د پریوتو له امله مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات تلفات لیدل شوي چیرې چې 14 کسان وژل شوي چې زیاتره د سوات درې څخه راپور شوي دي.
همداراز د پنجاب په ختیځه سیمه کې هم لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي چې هلته هم ډیری ماشومان دي. چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي چې شپږ یې بشپړ ویجاړ شوي دي. د موسم ملي ادارې خبرداری ورکړې چې د سیلابونو او شدیدو بارانونو خطر به تر راتلونکي سې شنبې پورې لوړ وي. پاکستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو بارانونو سره مخ هیواد دی چې تیره میاشت هم 32 کسان د سختو طوفانونو له امله مړه شوي وو. بهرني خبرونه همدومره و. د سپورټ له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. له عزیر صافي په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د اتحاد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې اتحاد لوبډلې د 15-0 ګولونو په توپیر خپل سیالي پاک افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د باسول ګلستان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې باسول ګلستان لوبډلې د 12 منډو په توپیر خپل سیالي هزار ناو ټایګرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ د واخان ملي شلوریز جام له پیلېدو خبر ورکړی. بورډ ویلي چې د واخان ملي شلوریز جام تر نامه لاندې کرکټ سیالۍ د کندوز په ولایت کې د 4 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. کرکټ بورډ زیاته کړې چې د واخان ملي شلوریز کپ 2015 پرانیستي سیالۍ کې به د میوند اتلان د پامیر لیجنډز پر وړاندې ولوبېږي. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې غزني ولایت کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې چې له 1 میاشت راهیسې روانې وې د پکتیا ولایت او د غزني ولایت د ولسوالیو 22 لوبډلو پکې ګډون کړی و. په پایلوبه کې د میراګل اتلان لوبډلې د فروشګاه لوبډلې پر وړاندې 3-2 بریا خپله کړه او د دې سیالیو اتلولي یې وګټله. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله په امان.